د یو وخت کیسه ده چې په کلي کې یو ډېر پخوانی کور و چې دغه کور ډېر زیات زوړ و، دیوالونه یې ډېر زیات زاړه وو. په دغه دیوالونو کې دننه د سکینې ټوله دنیا پرته وه. د سکینې قصور صرف دومره و چې هغه توره وه او د دې مور د دې د پیدایش په ټیم کې مړه شوې وه او همدا خبره د سکینې دپاره یو تانه جوړه شوې وه. د محلې خلکو او د هغې د کور والا ښځو به هم دا خبره کوله چې دې جینۍ په پیدایش کې خپله مور ورکه کړله او دا سپیره ده. د سکینې پلار یو ډېر نیک او الله والا انسان و. ده به سرکاري نوکري کوله. د ښځې د مرګ نه پس د کور خدمت لپاره او د سکینې د پرورش لپاره د دویم واده وکړو. د سکینې د نوې مور نوم رضیه و. رضیه چې نوې راغله نو هغې به د سکینې سره ډېره زیاته مینه کوله، خو چې څنګه دې له الله تعالی خپلې لوریانې ورکړې نو د دې سکینې سره رویه بدله شوه. د دې دوه لوریانې وې چې د یو نوم نازیه او د بل نوم سایمه و. د قدرت کارونو ته ګوره چې د رضیه لوریانې تکې سپینې او خشته وې، خو بل طرف ته سکینه تکه توره وه چې دا به ځان له د کور یو ګوټ کې اوسېدله، او بل طرف ته نازیه او سایمه و چې په ټول کور کې به د برلندي په شان ګرځېدلې او لوبې به یې کولې. د رکوټوالي نه د سکینې په غوږونو کې دا خبرې اچولې وې. هر چا به ورته ویلې چې اخوا شاته کې تورې بدرنګې ته ولې مخې ته رالې. چې کله به مېلمانه کور ته راتلل نو مېرنه مور به دا سکینه په کچن کې پټوله او خپلې لوریانه به یې ورته رامخامخ کولې. که چېرته په غلطۍ کې به هم دا سکینه د مېلمنو مخې ته راله نو مېلمنو به په حیرانتیا سره تپوس کو چې دا څوک ده، ولې دا ستاسو نوکره ده. او دا خبره به په سکینې باندې ډېره زیاته بدې لګېدله او هغې به مېلمنو ته دا ویلې چې او دا زموږ د کور خادمه ده او دا زموږ د کور کارونه کوي او دا په رشتې کې زموږ لرې رشته داره ده. د سکینې پلار به دې ټول هر څه ته کتل، خو د خپلې بدماشې ښځې نه به یېرېده او غلی به او کله کله به په پټه باندې د سکینې طرف ته رالو، په سر به یې وله لاس کېښودو او ورته به یې ویلې چې بچې خیر د صبر کوه. او همدغه رنګ به زندګي تېرېده او بیا ورو ورو دا درې واړه جینکۍ راغټې شولې. سایمه او نازیه به سکول ته تللې، کالج ته به تللې او دوی به نوې نوې پیشنونه کول او د خپلو ملګرو سره به ګرځېدلې او خندا خوشحالۍ ژوند به یې تېرو. بل طرف ته د سکینې دپاره د کور نه بهر وتل هم منې وو او رضیې د سکینې نه د خپل کور نوکره جوړه کړې وه او سحر وختي به دا د نور راختلو نه مخکې راپاڅېدله او د ټول کور کار به یې په خپله باندې کو. دې به ناشته تیاروله، کپړې به اینځلې او لوښي به اینځل، خو د دې په بدله کې به دې ته هېڅ هم نه میلاوېدل، بس سړه روټۍ به ورته میلاوېدله او ښه ډېر پیغورونه به ورته میلاوېدل. سکینې خوارې به چپ چاپ دا ټولې خبرې اورېدلې او پټ پټ به یې ژړل. سکینې ته به داسې لګېده لکه چې دا توروالي یو غټه ګناه وي او د دې سزا دې ته لګیا ده میلاویږي. سایمه او نازیه به هم د خپلې مور په اشارو باندې ګرځېدلې. هغې به هم سکینې ته د خور په نظر نه کتل او دوی به چې کله هم کالج ته تللې نو په سکینې باندې به حکمونه چلول او چې کله به د دې ملګرې کور ته راتللې نو دې ټولو به سکینې پورې خندل او د دې تور رنګ پورې به خندا کوله چې په دې سره به سکینې زړه ته ډېر زیات تکلیف رسېدلو. سکینه به ډېره زیاته خفه وه او یوازې به ناسته وه او خپل ځان یې الله تعالی ته سپارلی و. او بیا چې به کله د کور د کار نه دې ته لږ شان ټیم هم میلو شو نو دې به زر زر اودس وکړو، د قرآن شریف تلاوت به یې شروع کړو. سکینه خو د رنګ نه ډېره زیاته توره وه خو اواز یې ډېر زیات ښایسته و او دې له الله تعالی دومره ښایسته اواز ورکړی و چې خلکو به اورېدو نو دومره خوند به یې ورکو چې دا بدن د ویښته به پرې ودرېدل. خو افسوس چې د دې د کور خلکو به د دې قدر نه کو. هغې به صرف د دې تور رنګ ته کتل چې دا د رنګه توره ده. بیا په محله کې هم خلکو د دې د واده باره کې خبرې شروع کړلې او د دې پلار به ډېر زیات فکرمند و د دې د واده باره کې او پلار به دا غوښتل چې دا واده شي او د خپل کوره شي او یو څو ځایونو کې د دې د رشتې خبره هم وکړله خو خلکو به صفا انکار کو. یو ورځ دغسې رشتې کتلو والا کور ته رالل. مېرنې مورې پلار ته وویې چې د مېلمنو په مخ کې به سکینه نه راځي او که دا مخې له راله نو چېرته رشتې والا ونه تښتي. خو د سکینې پلار دا ضد ونیو چې نه، دا به زه مېلمنو ته مخامخ کومه. او بیا مېلمانه رالل. سکینې یو ساده شان جوړه اچولې وه. د هلک مور پلار او خور رالل. د هغې ډومبنی نظر په سایمې او په نازیه باندې پرېوته چې هغې ځان ډېر زیات تیار کړی و. بیا د هلک مور د سایمې طرف ته اشاره وکړله او تپوس یې وکړو چې دا جینۍ ده. نو پلار یې ورته وویل چې نه، هغه زما مشر لور ده چې د کمې دپاره ما تاسو سره خبره کړې ده. بیا سکینې مېلمنو له کمرې ته چیر وړله. بیا د هلک کور والا چې کله جینۍ ته وکتل نو ټوله کمره کې ډېره زیاته خاموشي شوه. د هلک مور تندی راواچو او هلک چې جینۍ ته وکتل تکه توره وه، پیاله یې هم دې وانه غشته د لاسه. او د هلک مور هغه ټیم کې د ټولو په مخ کې وویلې چې د دې جینۍ خو ډېر زیات رنګ تور دی او دا تاسو موږ سره څنګه چل کړی، تاسو موږ سره دوکه کوئ. د سکینې پلار ورته وویلې چې د دې اخلاق ډېر زیات خشته دي او ګوره د دې رنګ پسې مه ځئ. خو د دې خبرو په هغې باندې هېڅ اثر ونه شو. د هلک کور والا په جواب کې وویلې چې موږ د جینۍ په اخلاقو څه کوو، موږ د دې اخلاقو نه ساچار خو نه اچوو چې جینۍ هم شي او بدرنګه شي، په داسې جینۍ به څوک او دا جینۍ خو ځان سره چېرته د تلو قابله هم نه ده. او بیا هلک کور والا چې پرېښول او روان شول.
او پتلو تلو کې سکینې ته کنځلې وکړلې او په داسې په بد نظر ورته کتل ته به وای دا چېرته انسان نه بلکې د ګن ډېرې دی. د هغې د تلو نه پس سکینې مور په کور کې غوبل جوړ کو او ډېره زیاته غوسه وه او ویې ویلې چې تاسو ته ما ویلې چې دا تورنګړی مخې ته مه راولئ. هم کتل سمه ده رشته م راله د لاسه بوتلله او بیا سکینې ته وینا شروع کړله. ورته یې ویلې چې ستا په وجه به زما د دې نورو دوه لوریانو رشتې هم پاتې کېږي او چې تا ته خلک ګوري نو خلک به وایي چې د دې کشرۍ خوریانې هم تورنګړی او بدرنګې دي او ستا په وجه به خلک زموږ خاندان پسې هم خبرې کوي. او بیا ورته ویلې چې ورکېږه زما د مخې نه پناه شه. بیا سکینه په جړا جړا باندې خپلې کمرې ته روانه وه. کمرې ته لاړه او دروازې ځان پسې بند کړه او بیا ټوله شپه لګیا وه ځان ته به یې شیشه کې کتل او په مخ باندې به یې لاسونه یې خول او د الله تعالی نه به یې دا ګیله کوله چې یا الله تا زه ولې بدرنګه پیدا کړی یم او جړل به یې ویلې به چې ولې زما زړه نشته ولې زما په دې دنیا کې د خوشحالۍ حق نشته دا خلک ولې ماته د انسان په نظر نه ګوري. او ټوله شپه په جانماز ناسته وه جړلې او الله تعالی نه سوال کو چې یا الله یا خو ما مړه کې او یا زما تقدیر بدل کې او په دې دنیا کې بغیر ستا نه زما هیڅوک هم نشته. بیا ورو سکینې له خوب ورغې او د دې زړه ته یو ډېر عجیبه سکون میلو شو او بیا دې خوب ولیدو چې په خوب کې دې ته څوک وایي چې دا ستا امتحان دی او د صبر نه کار واله او د صبر بدله ډېره خوږه وي. او بیا دغه شان ورځې تېرېدلې او بیا سایمې او نازیې دپاره د ښو کورونو نه رشتې راتلل شروع شول او د دې مور رضیه ډېره زیاته خوشحاله وه ځکه چې د هغې همدا سوچ و چې زه به د خپلو لوریانو ودونه په مالدارو کورانو کې کوم. سکینه به هر وخت د کور په یو ګوټ کې ځان له ناسته وه او هر وخت به ډېره زیاته خفه وه او د دې پلار به هم د دې نه پس ډېر زیات خفه و ځکه چې د دې د پلار هم د امید ختم شوی و چې دې پسې به بله رشته راشي ځکه چې د خلکو خبرو د دې پلار په ذهن کې دا کینولی و چې دا تکه توره بدرنګه ده او بدرنګو جینکو پسې رشتې نه راځي او دا به همیشه دپاره په کور کې ناسته وي او په کور کې به ورته بوډۍ شي. بیا یو ورځ په ټوله محله کې یو خبره خوره شوه چې د دې کلي یو ډېر مالداره کس و چې د هغه د زوی په لندن کې ډېر غټ کاروبار و چې د ده نوم دانش و او دانش د لندن نه د رشتې دپاره واپس کلي ته را روان و او خلکو به دا خبره کوله چې دانش ډېر ښکلی مالداره او خوش اخلاق انسان دی او هغه یو داسې انسان دی چې هغه له خو به باچا هم خپله لور په منډه باندې ورکي خو هغې یو داسې جینۍ پسې ګرځېدل چې هغه د کور ټول کارونو باندې پیږي او دینداره وي. رضیې چې دا خبره واورېدله ډېره زیاته خوشحاله شوله او هغې ځان سره دا سوچونه شروع کړل که زما په لوریانو کې سایمه او نازیه دواړو کې که یو هم دته په نکاح کم نو زموږ د کور حالات به هم ورسره ښه شي او موږ به ورسره مالدار شو. بیا د رضیه په څه طریقه باندې د دانش غوږونو ته خبره ورسوله او دا رضیه په زړه کې ډېره زیاته خوشحاله وه ځکه چې دې ته پته وه چې زما دواړه لوریانې ډېرې زیاتې خشته دي چې دانش راشي نو یوه نه یوه به پکې خامخا خوښېږي او هغې به انکار ونه کړی شي. خو د حیرانتیا خبره دا وه چې د دانش طرف نه هم جواب راغی چې هغې به دې کره راځي جینۍ کتو دپاره. بل طرف ته رضیه ډېره زیاته خوشحاله وه او په کور کې تیاریانې شروع کړلې نوې پردې ولګولې نوې بالښتونه راواغېشتل. سایمه او نازیه یې بیوټي پارلر ته ولېږلې او هغې هلته ځانونه ډېر ښکلي تیار کړل او بل طرف ته یې په کور کې قسمه خوراکونه تیار کړل خو د کور دا ټولې صفایانې او د خوراک تیارې ټول په سکینې باندې وکړلو او سکینې چوپچاپ دا ټول هر څه تیار کړل او د سکینې په زړه کې به هم دا خواهش راتله چې کاش زما کتلو دپاره هم څوک راغلی وی. خو بیا هغه مایوسه شو او دا سوچ یې پرېښو ولې چې دا ډېره زیاته بدرنګه وه او خلکو به هم دې ته بدرنګه ویل او بس د دې کار خو د کور صفایانې او د کور خدمت کولو. بیا یو ورځ دانش د خپلې مور او پلار او ورونو سره په غټ ګاډو کې را روانو او دې محلې ته رادننه شول. ټولې محلې والا دې ته په تماشه باندې ولاړو. هغه دانش چې د لندن نه ډېر په غټه کامیابۍ باندې راغلی و چې هغه سپینې کپړې اچولې وې او ډېر ښکلی ښکارېده او بیا دې د رضیه دې کور ته وردننه شول. رضیه دې ورته په لار کې ولاړو ډېر ښه استقبال یې وکړو. سایمه او نازیه ځان باندې ډېره زیاته خواري کړې وه او ځان یې ډېر ښکلی تیار کړی و. رضیه د خپلې لور د سایمې ډېر زیات صفتونه شروع کړل خو دانش یو سیټ ته غلی ناست و چې د هغه نظر په بل څه باندې و. بیا د خوراک ټیم رالو دسترخوان خور شو قسمه خوراکونه یې ورته کېښول چې هغې کې بریاني قورمه او هر قسمه خوراک موجود و. بیا چې دانش کله ډومبنۍ نوړۍ واغېشتله نو هغه باندې دا خوراک ډېر زیات ښه ولګېدو او خپلې مور طرف ته یې وکتل او ویې ویلې چې دا خوراک خو ډېر زیات خشته پخ شوی دی او داسې خوراک خو ما په غټو هوټلو کې هم نه دی خوړلی. بیا دانش خپل پلار ته په حیرانتیا کتل او تپوس یې وکړو چې دا خوراک په چا تیار کړی وي. بیا د سایمې مور رضیه پې ورمخکې شوله او ویې ویلې چې دا خوراک زما لور سایمې تیار کړی دی او د دې پخلي سره ډېر زیات شوق دی
بیا دانش سایمې طرف ته وکتل او تپوس یې وکړ چې دا ریشا تا تیار کړی دی دا راته ووایه چې دې کې تا کمې مسالې اچولې دي سایمې چې دا واورېدل نو هغه ویرېدله او غلې شوه ځکه چې دې ته خو دا پته نه وه چې دا خوراک څنګه تیارېږي او دې کې کمې مسالې اچولې کېږي بیا دې سر ټیټ کو رنګ یې زیړ وتښتېده رضیې هم د ملامتیا نه بل طرف ته مخ واړلو او ځان سره دا سوچ کو چې زه د دروغو په وجه خو د رشته زموږ د لاسه لاړه بیا د جینۍ پلار اچانک دې ته وویلې چې زه تاسو ته حقیقت خبره کومه چې دا پخلی سایمې نه دی کړی او دا زما یو بله لور ده چې د هغې نوم سکینه دی دا پخلی هغې په خپلو لاسو باندې کړی دی دانش ورته وویلې چې او زه کله نه چې دې کور ته راغلی یم نو زه هم د دغه جینۍ په تلاش کې یم زه چې دې کور ته رادننه کېدم نو ما د تلاوت اواز واورېده چې ډېر زیات خوږ اواز یې و او ما ته داسې لګي چې دا به همدغه جینۍ پخلی کړې وي تاسو داسې چلو کې چې دغه جینۍ لږه راوغواړئ چې زه لږه دا صحیح کړمه چې دا څوک ته بیا د سکینې پلار سکینې پسې کچن ته ورغی او ورته ویلې چې بچې راځه تازه مېلمنو سره ملاوم هغې ورته جواب کې ویلې چې بابا زما حالاتو ته وګوره زه خو ډېر په بد حال یم خو دې پلار یې ورته وویل چې نه راځه بچې او بیا یې دا راوسته او د مېلمنو مخې ته یې ودروله چې دا د سایمې او د نازیې په مخ کې ډېره زیاته بدرنګه ښکارېده د دې مېرنه مور رضیه چې دې ته وکتل نو مخې ته بل طرف ته واړولو او هغې ځان سره سوچ وکړو چې اوس رشته بالکل د لاسه لاړه د دانش مور سکینې ته ډېر زیات په غور باندې وکتل او بیا سکینې ته وویلې چې بچې ته ولې لاندې ګورې سر اوچت که شابش سکینې په مزه باندې سترګې اوچتې کړلې چې د دې په مخ او په سترګو کې ډېر زیات نور او یو عجیبه ښکلا وه پکې بیا چې کله دانش د سکینې طرف ته وکتل نو ټول په انتظار و چې اوس به دانش څه وی او د خلکو دا سوچو چې کیدی شي دی اوس سکینې پسې خندا شروع کی او یا کیدی شي چې دی اوس د دې ځای نه روان شي ولاړ شي او د دې مېرنه مور رضیه خو په دې سوچ کې وه چې اوس به د هلک بېعزتي شروع کی په دغه ټیم کې چې دانش کومه خبره وکړله نو ټول ناس خلک ډېر زیات حیرانه شول دانش خپلې مور طرف ته وکتل او د هغې نه پسې بیا د سکینې مېرنه مور طرف ته وکتل او هغې ته یې وویلې چې ته کومې ته تور او بدرنګه وایې ما ته د ټولو نه ښکلې هم دا جینۍ ښکاري زه انسان په ظاهري رنګ نه خوښوم بلکې زما د انسان اخلاق خوښیږي اصل ښکلا خو د اخلاق وي چې دې جینۍ له الله تعالی ورکړی دی او نن چې کم ټیم کې زه ستاسو کور ته رادننه کېدم نو ما د دې جینۍ اواز واورېده چې دا ناسته وه تلاوت یې کو د قرآن شریف او دې له خو الله تعالی ډېر ښکلی اواز ورکړی دی او دا ډېره نیکه جینۍ ده او دې ډېر زیات ښکلې پخلی هم کړی دی زما په نس باندې دې کې هره یوه خوبي شته د دې په سترګو کې ډېره زیاته حیا ده چې داسې حیا د نن سبا وخت د جینکو په سترګو کې ماړو کتلې نه وه ظاهري خشتوالی خو د لږ وخت دپاره وي خو څه وخت پس هغه ختم شي واپس خو کوم انسان چې اخلاق خشته وي نو د اخلاقو د ښکلا د سره همیشه دپاره وي او ما د ظاهري ښکلې جینۍ نه ده پکار ما ته یو داسې فرمانبرداره جینۍ پکار ده چې هغه زما د کور نه جنت جوړ کړي سکینې چې کله دا واورېدل نو دومره ډېره زیاته حیرانه شوه چې د دې په خپلو غوږونو باندې یقین هم نه راتلو او دې دا سوچ کو چې په ریشا باندې هم د دې څوک دومره ډېر تعریف کولی شي او د دې د سترګو نه د خوشحالۍ نه اوښکې روانې وې بل طرف ته د سکینې پلار هم د خوشحالۍ نه ژړل او لګیاو د الله تعالی شکریه یې ادا کوله د دې مېرنه مور رضیه او د هغې لوریانې ډېرې زیاتې غوسه وې او هغې ډېرې په سوچ کې وې چې داسې څنګه کیدی شي چې دا دومره خشته جینکۍ یې خوښې نه کړلې او د دې ایله دا توره بدرنګه جینۍ خوښه شوه چې دا د دې یو غټه بېعزتي وه بل طرف ته دانش په خپله فیصله باندې کلک ولاړو او د دانش پلار هم د خپل زوی په فیصله باندې رضا اختیار کړه ځکه چې هغه ته پته وه چې د ده زوی ډېر هوښیار دی او د ده خوښه کله هم غلطه نشي کېدی بیا خبره پخه شوه او د نکاح تاریخ کېښودی شو د دې مېرنه مور رضیه ډېر زیات کوششونه وکړل چې دانش پسې چل رضا کی او په څه طریقه باندې په خپلو لوریانو کې ورته یوه په نکاح کی او بیا ورته خپل ګاونډیان هم پې کړل چې د هغې په ذریعه باندې دې ته دا خبر ورسولو چې سکینه ډېره زیاته بد اخلاقه جینۍ ده او دې ته ډېرې زیاتې بیمارۍ وي هر وخت بیماره پرته وي خو دانش د دې په چال باندې پېښ شو او د چا خبره یې هم ونه منله بیا چې کله د نکاح ورځ راله او سکینه یې ناوې کړله د سکینې مور د ډېر زیات ضد نه سکینې له هېڅ قسم کالي او سامان نه و کړی او بس چې کم سامان د هلک د کوره راغلی و صرف هغې وله ورکو بیا چې کله سکینې سرې د واده کپړې او کالي واچول او تیاره شول نو ډېره ښکلې ښکارېده او بیا د دانش د کور نه سکینې پسې په یو ډېر غټ شان باندې جنج راغی او بیا په دې موقع باندې هغه ټولې ښځې ولاړې وې کومو چې به دې له روزانه پیغورونه ورکول دغه ټولې ډېرې زیاتې حیرانه شوې رضیه او د هغې لوریانې ورته ډېرې غوسه وې او په زړه کې ډېرې زیاتې سوځېدلې ځکه چې هغه سکینه چې کومې نه دي خدمتګاره جوړه کړې وه او چې کله به مېلمانه رالل نو د هغې نه به یې کچن کې پټوله هغه په نن ورځ باندې په یو داسې شان او یو داسې مالداره سړي ته ودېده چې ټول خلک ورته حیران وو بیا د نکاح نه پس دانش سکینه ځان ته راجوخته کړله او ورته ویلې چې زه به تاله د دې دنیا هر قسم سکون او خوشحالۍ د خپل وس مطابق تر کوم
او بیا خپل د محل شان کور ته راوستله او بیا یې وله مخ نه لوپټو چته کړله او ورته یې ویلې چې ته زما سکون او ټوله دنیا یې او ستا په سترګو کې چې ما کومه حیا صحیح کړه د دغه حیا په وجه باندې زما تا سره ډېر زیات محبت وشو او بس تا زندګۍ کې چې کم سخت وخت هغه ختم شو نن نه پس به زه ستا ډېر زیات خیال ساتم په دې خبرو باندې د سکینې زړه ته ډېر زیات سکون میلو شو بیا چې کله رو ټیم تېرېده نو سکینې به هم د دانش ډېر زیات خیال ساتو او بیا یې رو د دانش په بزنس کې هم د هغه مدد کوو بل طرف ته په رضیه او د هغې په لوریانو باندې ډېر د غمونو وخت رالو او دا سړی کم چې د سکینې پلار و هغه ډېر زیات بیمار شوی و او ډاکټر ورته اپریشن لیکلی و چې د دې اپریشن دپاره د 15 لکو روپو ضرورت و او په دې باندې ډېره زیاته غریبي وه چې په دې وجه رضیه ډېره زیاته مجبوره شوه او د دانش دفتر ته لاړله چې د دې نه مدد وغواړي چې په دغه ورځ په دفتر کې سکینه هم ولاړه وه سکینې چې کله خپلې میرنه مور ته وکتل نو هغه ټول زاړه ظلمونه یې خپل ایر کړل او خپلې میرنه مور له غاړه ورکړله او بیا د خپل پلار د اپریشن دپاره پیسې ورکړې او ټول علاج یې وله وکړو او د دې چې کومې دغه میرنه 2 خویندې وې د دې ودونه یې هم په خپلو پیسو باندې وکړل او هغې دې ټولو ته دا ثابته کړله چې د رنګ نه زیات د زړه ښکلیوالی معنی لري او کوم کس چې صبر کوي او په الله تعالی باندې یقین ساتي الله تعالی داسې کس کله هم یوازې نه پرېږدي که ستاسو دا کهاني خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او یو ښایسته غوندې کمنټ ضرور وکړئ